شده مرسی ما را گفت عاشقت هستم و دوست دارم تو. بچه مامای مستی رفت آمد فامیلی داشتیم. چوری خیانت همراهی میکنی؟ به مدت 3 ماه همراهش دوست بودم. بعد از اینکه فهمیدم که تابلت و قسم چیزا میفروشه ما دیگه همراهش کدام رابطه ای نداشتم. اپراتیفي کړنو وروسته د جسد ځای پیدا کړ او یا جسد په یو کنده کې چې تقریبا 15 متره ژوروالی لري په هغه ځای کې د ډزو په واسطه باندې وژلی و. عزت آبروی ما بازی میکنه ما اونجا با تفنگی چرایی زدمش از دایره. عکس من دو قطعه عکس ما که یک جای 6 تومن گرفته بودم قاری صاحب اونمو رو برای ما چاپ کرد. یک روز د پشت ولیم انداخته ترقه زد. د روژې مبارکې میاشتې د 28 نیټې راهیسې د یو وژل شوي کس د ورکېدو معما فقط همینطور لک بته که در مخالطه پایین چی شد یوخ دیگه هم میپاشه که همینطور بالا میکنه. کشش کن نخیر بودینی پسش هوا کسش د روژې مبارکې میاشتې د 28 نیټې راهیسې د یو وژل شوي کس د ورکېدو معما فقط همینطور لک بته که در مخالطه پایین چی شد یوخ دیگه هم میپاشه که همینطور بالا میکنه. بالاخره د کورنیو چارو وزارت د انتک ریاست د عملیاتو په پایله کې حل شو. د مقتول جسد چې د شاوخوا 6 مترو ژورې کندې ته غورځول شوی و د کابل د کابل بای له سیمې څخه وموندل شو او د قضیې په تړاو یو شکمن کس هم نیول شوی دی. د مقتول د کورنۍ د عریضې له ثبت وروسته د انتک ریاست کشفي او عملیاتي ټیمونو پراخې پلټنې پیل کړې. د دوامداره هڅو په نتیجه کې د وژل شوي کس جسد وموندل شو او ورسره د قتل په تور فیصل نومی کس هم ونیول شو. د نیول شوي کس په وینا مقتول خیبر د هغه د ماما زوی و او له یو انجلۍ سره چې وروسته د فیصل کوژدنه شوه نږدې اړیکې لرلې. نوموړی ادعا کوي چې خیبر به د ده او د هغه د کوژدنې ترمنځ ستونزې جوړولې او ګواښ به یې کاوه چې د انجلۍ شخصي عکسونه او ویډیوګانې به خپرې کړي. د همدې لانجې له امله د قتل پرېکړه وکړه. مثل بیادر و همراهیم بود. خیلی وقت مدت میشد که از خیلی از سن خورد که ما همراه یکی دیگه میگشتیم تا چند وقتای چند ماه پیش خیبر من کم کتش همونطور دمیچی شدم. من او رو بیادر گفته بودم که تو بیادرم هستی. خبر شدم که خیبر به طرف ننگ ناموس ما به نظر بعد سعی میکنه. من که جستجو کردم خیلی وقت بود که همراه خانم اومدم موبایل گپ هم میزنه و دوم دیگه ثبوتای هم پیشش هست که از روی از خانم مرا اخطار میته از او سو استفاده میکنه. چندین بار کوشش کردم هم بفهمانمش هم فهماندمش میفهمیدم برای ازی که میفهمیدم بازم آزار اذیت میکرد. هرچی 2-3 دفعه همراه خانم سر صدا تا این اندازه خیست که از بین یکی دیگه جدا شیم طلاق بگیریم. خب نشد از بودمی غیرت آقونی خود یا چی خود نگرفتیم طلاق ندادمش. بالاخره تا برشوی که من جمعه تحقیق 2-3 ماهی کردم در حسابش. 2-3 ماه بعد من خیبر رفتم طرف دریا ماه روزه بود. به خیبر گفتم که می کوت موبایل تک در ما واس کو تو چرا ما تو خود برادر خواندگی داشتیم و بیادر بودیم دوم بچه مامای مستی رفت آمد فامیلی داشتیم چوری خیانت همراهی میکنی. هرچی کردم کوت موبایل خود به ما واز نکرد. از روی ازمون کوت موبایل به داخل قلف گالریش که هرچی بود از خانم مسوی استفاده میکرد اخطار میدادش
یکی دو سه باره که من از خانم ما پرسان کردم جنگ دوایم خیست بدین از ده سیستم خودتان هم اون موجود است لمبرا و که چندین یک بار دو بار نه از 100 بار هم بالا زنگ زده برش اخطار داده دیگه دونمون من در غیرت ما بعد خورد دیگه تلخ آوردم زورم داد بردیم رفتیم لبدریا دیگه از اونجا به قتل رساندمش. د تورن په وینا هغه خیبر د شپې ناوخته د کابل بای هغه سیمې ته چې خلک پکې ښکار کوي بیولی او هلته یې وژلی. یک دانه تفنگ چره‌ای بود همراه ما به خاطر شکار گفتم بیا که میریم شکار. اونجا رفتیم شکار و اونجا در لب جایی که ما قریم است شکار میکنم مردم دریاست کلگی شکار میکنم بازم اونجا جای جور کرده بودیم ما بخواد هر کی بخواد یک منطقه جای جور کردم اونجا 6 تا بودیم تا خیلی وقت من که ازش پرسان کردم که تو چرا مثالش یکی تو خیانت همراه میکنی یا به چی خاطر چرا دیگه اونم اونجا او به من کوت موبایل یا خود آواز نکرد و من میفهمیدم سرش که خیانت میکنم برای ما در عزت آبروی ما بازی میکنم ما اونجا با اون تفنگ چره‌ای زدمش از بینه. ساعت تقریبا 10 بجه شب بود یا 10:30 بجه دقیق نمیفهم ساعتش ولیکن وقت اونجا رسیدیم وقتی که از بین بردمش از 11 تیر بود یا 11 بود یا از 11 تیر بود اما قدر مدت اونجا 6 بودیم ما شب از 11 تیر شده بود که زدم کان ریک تیار کندگی بود خودش اونجا که زدمش در داخل مو افتید فقط کت پایم یک جکه دادم لر بود خود ریگ کندگی بود جای ریگ ازش کشیده بودن گل سرش افتید خودش پوچ شد دیگه نکندیم یا چی تیارم جای خودش کندگی بود نه شمالک زیاد بود امی دستمالش همون تو دپوزش تا به می استقامت پوشانده شده بود وقتی که زدمش بروی افتید شاید امو سنه دستمال دم چشمایش یایش تو خورده باشه شمال بود دسمال خود به مثل متر میدید چشمش معلوم میشد و بعد خلا بل لور ته د فیصل کوژدنه هم د انتک ریاست لخوا نیول شوې ده. نوموړي وایي له کوژدې وړاندې له خیبر سره اړیکه لرله خو وروسته له هغې چې له فیصل سره یې کوژده وکړه خیبر بیا هم د اړیکو د دوام غوښتنه کوله او پرله پسې ګواښونه یې ورکول که غوښتنه یې ونه مني شخصي عکسونه او ویډیوګانې به یې پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړي. به مدت 3 ماه همراهش دوست بودم. بعد از اینکه فهمیدم که تابلت و قسم چیزا میفروشه من دیگه همراهش کدام رابطه نداشتم. بعد از امو مدت 3 ماه که من همراهش رابطه داشتم هم از من ویدیو عکس گرفته بود به طریق از اون مرا تهدید میکرد که من خانه تان بتد من نامزاد تا نشان میدم من پدر تا نشان میدم به تهدید از امو مرا تهدید میکرد به چی امو عکس و ویدیو. فیصل خیلی خلق ما تنگ شد دیگه از بس خیلی از من خواهش شد به جای میکرد خلق ما تنگ شد باز من خودم به نامزاد ما گفتم که این قسم خیبر من خورد بودم و قد فکر مکار چی میکرد من امرای ازی دوست شدم مکسی ما مرا گفت عاشقت هستم دوست دارم تو من تا از ما عکس ویدیو گرفته بود به مو خاطر نامزاد ما گفتم نامزاد به من چیز نگفت مرا فقط سرما شکت اول سرما شکت باز بعد از یک سرما شکت باز مرا گفت خیبیا تو به ما قسم بخور که دمی زندگی گذشته تو چی است بر ما قسم بخور زندگی گذشته تو هر چیزی که هست ما بخشیدیم تا مقصد به ما قسم قربان شم سر کلان چیزی تو قسم بخور من قسم هم حقیقت ما برش گفتم چند مدت امرای ما گپ نمیزد بعد از او پس گفت میگه در زندگی خود اشتباه میکنه ما بخشیدیم نه قاری صاحب من فقط 27 رمضان یا 28 که خیبر گم شد دیگه من شکر گفتم خدایا که ما از شرش بیغم شدم یا ما خبر نداشتم تا می روزه که من اینجا آمدم و نامزادم پیشوری ما گفت که من مثالش من ایره کشتیم دیگه بعض وقتا که از شماره خود از به ما زنگ میزد میفتم چون تو از شماره از به ما تو زنگ میزنی گپ میزنی یعنی ده حساب بود زندگی میگفت را به کار ما غرض نیست خب زنگ میزنم من دیوالم است دیگه خبر ندارم که به خاطر از اینکه چی واده کشتیش چه رقم کشتیش کجا کشتیش خبر ندارم روان نکرده بود قاری صاحب یک قطعه عکس من 2 قطعه عکس ما که یک جای 6 تا گرفته بودم قاری صاحب اونمو رو برای ما چاپ کرد یک روز در پشت اولی ما انداخته بود ترقه زد خدا هم طرف ما بود خیستم رفتم دیدم رو گرفتم امو 2 قطعه عکسش ما دیده بودم نشانم داده بود دیگه
دیگه چیز دیگه میگفتید و عکسای دست پیشیم من شامش میتونم اون که دیدم دیگه گفتم همه چیزش از پیشش. د کورنۍ چارو وزارت د جرمونو د کشف او په وړاندې د مبارزې لوی ریاست اړوند د اپراتیفي تخنیک انتک ریاست عملیاتي امیر قاری عمر وایي چې د مقتول کورنۍ له عریضې وروسته ځانګړي ټیمونه پر قضیه وګمارل شول. د دقیقو کشفي معلوماتو او عملیاتو په پایله کې د مقتول جسد له 6 متره ژورې کندې څخه راوایستل شو او د قضیې اصلي شکمن هم ونیول شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د بریالۍ د ولی محمد زوی د غوښتنلیک په اساس چې د یاد شخص ورور په نوم د خیبر د 1440 کال د روژې مبارکې میاشت په 20 نیټه د کابل ولایت د نمې حوزې مربوطاتو د کابلبای سیمې څخه لادره کیږي چې یاد غوښتنلیک د جرمونو پر وړاندې د کشف او مبارزې لوی ریاست په سلسلتاً د اپراتیفي تخنیک انټک ریاست ته راجع کوي او یاد ریاست کې یاده موضوع د څېړنو او د تخنیکي کار لاندې نیول کیږي چې بعد له ډېرو ستړیاو او ډېرو هڅو د تخنیکي او اپراتیفي کړنو وروسته په 14/1/1448 کال د کابل ولایت د نمې حوزې مربوطات څخه نیول کیږي چې لله الحمد یاد شخص په خپل جرم باندې اعتراف کوي او د وضاحت ورکړه چې یاد شخص دغه کوم خیبرنامه چې لادرک شوی د دی په قتل رسولی او په همدې شپه باندې د منصوبینو د اپراتیفي کړنو وروسته د جسد ځای پیدا کړ او یا جسد په یو کنده کې چې تقریبا 15 متره ژوروالی لره په غجې کې د ډزو په واسطه باندې وځلی او سترګې هم پټې کړې وې چې الحمدلله جسد د یاد ساحې څخه وباسل څه او مستقیما د طب عدلي منصوبینو ته وسپارل څه. قاری عمر د قضیې د څرنګوالي د پلټونو د بهیر او د نیول شوو کسانو د اعترافونو په اړه هم نور جزئیات وړاندې کوي. نو په دې ارتباط باندې د قتل دلیل د فیصل نامې د اظهارات اولی اظهاراتو په اساس باندې دی دا بیانوي چې یاد شخص د خیبرنامې نږدې خپلوان هم راځي او په څنګ کې سره نږدې ملګري هم پاتې شوي دي. ولې فیصل نامه یو نامزاده لري او د خیبرنامې له طرفه همدا د فیصل نامې نامزاده په د شخصي او د کورنیو عکسونو په اساس باندې تهدید کیږي او نامزاده په داسې یو شکل باندې مجبوریږي چې باید خیبرنامه د د فیصل نامې د نامزاده سره باید یو نامشروع اړیکه وساتي. بالمقابل په دې موضوع باندې فیصل نامه خبرېږي د نامزاده په واسطه باندې او همدا دلیل ګرځي چې دوی کې د دوی ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته شوي دي. ولې د فیصل نامې دپاره کومه نتیجه نه ده ورکړې. بالاخره فیصل نامه د خیبر سره یو ځای د شکار په بهانه ځي چې کله هلته د شکار په بهانه ځي نو په ډېر ماهرانه ډول باندې د خیبرنامې سترګې تړي او د یو چریز د توپک په واسطه باندې یې ولي او د له منځه وړي او بعد له هغه نه وروسته جسد په یو کاڼ د شګو کې د تقریبا 15 متره ژور د په غجې کې اچوي چې بالاخره د ډېرو ستړیاو او هڅو وروسته الحمدلله د موږ منصوبین دې ته وتوانېدل چې یا جسد هم پیدا کړي او قاتل هم ونیسي. د وژل شوي کس جسد د عدلي طب معایناتو لپاره سپارل شوی او له قانوني او تخنیکي څېړنو وروسته به د هغه کورنۍ ته وسپارل شي.